بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي د انټرنیټ بیې لوړې خو کیفیت یې ټیټ دی. خلک په هیواد کې د انټرنیټي خدماتونو کیفیت ټیټ بولي خو بیې نه ده راټیټه شوې. دوی له اسلامي امارت غواړي چې د انټرنیټ بیې ټیټې او دوی ته جدي پاملرنه وکړي. خو د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت بیا وایي دغه وزارت به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې نوي مخابراتي سایټونه فعالوي چې خلک یې مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی ولرلی شي. یاد وزارت دغه راز زیاتوي په تیرو 2.5 کلونو راهیسې نږدې 6.5 میلیونه سیم کارتونه په قانوني ډول ثبت کړي دي. زموږ څو اساسي پوښتنې: ولې لا هم د انټرنیټي بیې کیفیت ټیټ دی او خلک ترې شکایتونه کوي؟ آیا سرپرست حکومت د انټرنیټ د بیې د لوړوالي په برخه کې څه پلان لري او که څنګه؟ او بله ګرمه موضوع د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت څومره توانېدلی چې د ناقانونه سیم کارتونو مخنیوی وکړي؟ سلامونه، وخت مو بخیر. زه شاغه سادات یم. تاسو د شمشاد او خلق خپرونه ګورئ. په دې ټولو مسایلو به راسره ډېر بحث وکړي. د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی صاحب. درنو لیدونکو، تاسې هم کولی شئ چې له موږ سره په خپرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو شمېرې د سکرین په څنډه مو دي 0 سره اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. الکوزی صاحب، کور مباد چې شمشاد او خلکو ته راغلی، پیل به له دې وکړو په ټول هیواد کې خلک شکایتونه کوي چې د انټرنیټو بیې لوړې دي او کیفیت یې ټیټ دی. لامل څه دی او په دې برخه کې څه پلان لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پیل کې تاسو درنو اورېدونکو ته، لیدونکو ته او د تخنیکي همکارانو ته هم سلامونه او نیکي وړاندې کوم. ګورئ، افغانستان کې دغه کله چې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت نوې رهبري رامنځته شوله، یو ستونزه په افغانستان کې دا وه، خلکو شکایت درلوده د نورو ستونزو سره یو ځای چې باید په افغانستان کې کیفیت ښه شي. د کیفیت د ښه والي په موخه په افغانستان کې ډېر زیات اقدامات شول تر څو خلک وکولی شي په ښه کیفیت باندې هم انټرنیټ او هم مکالمو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په مختلفو سیمو کې مختلفو سایټونو ته ارتقا ورکړل شوله او د 2G څخه 3G ته یا 3G څخه 4G ته دوی ته ارتقا ورکړل شوله. همدا ډول په افغانستان کې پخوا په افغانستان کې 2 د ډرایو ټیسټ دستګاهګانې موجودې وې چې د کیفیت سنجي به یې کوله په افغانستان کې، د هغو راپور به اخیستل کېده. فعلا دپاره د افغانستان په ټولو زونونو کې د کیفیت د ارزونې په موخه باندې د ډرایو ټیسټ دستګاهګانې نصب شوي دي. وخت په وخت د هغه څخه معلومات اخیستل کېږي او چې کوم ځای کې ستونزه موجوده وي مخابراتي شبکه په هغې باندې مکلفه کېږي تر څو هغه ستونزه په وخت باندې حل کړي. بل د کیفیت د ښه والي په موخه تاسو به دغه څو ورځې مخکې لیدلي چې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت 50 میگا هرتز فریکونسي بولۍ ته وړاندې کړې وه چې 40 میگا هرتز فریکونسي په دې کې مخابراتي شبکو ترلاسه کړله. دغه 40 میگا هرتز فریکونسي چې وه دا به په افغانستان کې د 4G خدمتونو د غځولو په افغانستان کې تر لرو پرتو سیمو پورې د مخابراتي خدمتونو د رسولو دپاره به ډېر زیات مؤثر تمام شي او مخابراتي شبکې په دې توسط وکولی شي په افغانستان کې په ښه ډول او په ښه کیفیت سره مخابراتي خدمات هم د انټرنیټ په برخه کې او هم د مکالمو په برخه کې وړاندې کړي. سلامات اوسئ. اړیکه لرو. بلې السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه؟ بلې مهرباني ورور. سلام علیکم. علیکم سلام. څوک له کوم ځای څخه ورور؟ خیر جوړې روغ په خیر له ایران څخه درېږم. موسی نومېږم. مهرباني ورور، پوښتنه لرئ، نظر لرئ، شریک کړئ. پوښتنه مې دا ده له مور څخه، دوی وایي زموږ د انټرنیټ دا رقم کارونه موږ کړي دي، دغه په سپینو سترګو لکه پخوا زموږ چې حکومت و هغه د کردي د وخت و د غني د وخت و د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندل دي. کوم ځای د دوی کیفیت ښه شوی دی؟ زه کلیوالي سړی یم، له ولسوالۍ څخه 8 کیلومتره لار لرم، د زابل ولایت کاږۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. 15 کیلومتره لار لرم. موږ تر اوسه پورې ټلیفون هنسن نه لرو. موږ ټلیفونان د غره سر ته چې دوی کوم خدمتونه کړي دي او د دوی په دا کیفیت او په دا دغه چې دوی وایي موږ ارزانه کړي دي هم کیفیت لرو. زه په ایران کې ډېلې اوسېږم، زه 8 GB انټرنیټ اخلم په 10 افغانیو باندې د دغه ځای په روپو 1.5 میاشت مکمل کار کوي. دوی فقط دغه نشانونه ورکوي 3G او 4GB او 4GB او کیفیت ته خو یې کار نه ده کړی. دا خبرې خو د میډیا پر مخ هر سړی ډېرې ښې له خدایه واودېرېږي، له دا ملت سره هم وکوئ، دا ملت باندې رحم وکوئ، له دا ملته یې مخ وي، له دا ملته که وخوړې د خدای په ذات خو به د خدای په حضور کې دغسې د یوې روپۍ ستاسې او ستاسې د شبکو سلامت اوسئ، په خیر اوسئ. مهرباني الکوزی صاحب ځواب. ګورئ، یو فعلا دپاره یعنې په دې 2 کلونو کې ځینې خلک وایي چې باید د ټول افغانستان کې هم خدمات لوړ شي، هم بیې ټیټې شي او هم د افغانستان ګوټ ګوټ ته مخابراتي خدمات ورسیږي.
دا ټکنالوژي دا وخت ته اړتیا لري، پیسو ته اړتیا لري، مختلف منابعو ته اړتیا لري تر څو وکولی شو په افغانستان کې مختلفو سیمو ته په ښه کیفیت باندې انټرنیټ او مکالمات او په دې برخه هم ټکنالوژي ورسوو. د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت یعنې په کوم تعهد ژمنتیا چې لري په هغې باندې هڅه کوي تر څو په افغانستان کې هم د انټرنیټ په برخه کې او هم د مکالماتو په برخه کې هم کیفیت ښه کړي، هم د بیو په برخه کې یو څه لاسته راوړنه ولري. دغه ملګري چې د زابل ولایت څخه زنګ وهلی، یعنې دوی دې اوس وګوري د زابل په ولایت کې مختلف ولسوالۍ دوی وارزوي چې پخوا څومره مخابراتي شبکې په دې کې موجودې وي او په دې 2 کلونو کې څومره مخابراتي سایټونه هلته جوړ شوي دي. دغه څو ورځې مخکې موږ په دایچوپان ولسوالۍ کې 3G خدمات پیل کړل د زابل ولایت. یعنې د افغانستان دغسې په مختلفو ولایتونو کې تیرو 2 کلونو کې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت هم د کیفیت په موخه هم د مخابراتي خدمتونو د پراختیا په موخه 501 نوي مخابراتي سایټونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته رسولي دي تر څو وکولی شو په افغانستان کې په ښه ډول سره هم مخابراتي خدمات ورسوه، هم افغانان په مختلفو سیمو کې له مخابراتي خدمتونو څخه استفاده وکولی شي او ګټه ترې واخلي. زه دغه ملګري دغه نظر ته احترام لرم، خو دوی د باید یو عادلانه قضاوت وکړي تر څو په افغانستان کې دوی وګوري چې په دې 2 کلونو کې څومره کار شوی دی، څومره په دې برخه کې لاسته راوړنه شوې ده. یعنې تاسو وګورئ چې په دې تېرو 16 کلونو کې څومره بیې راټیټې شوي دي، په دې 2 کلونو کې څومره د انټرنیټ او د مکالمو برخه کې بیې راټیټې شوي دي. په تېرو 16 کلونو کې ډېر کار شوی و د اسلامي امارت په حاکمیت سره، وایي اوس د خلکو په سترګو خاورې شیندل دي. په زلرو پرتو سیمو کې وایي لا هم انټرنیټ نه دغه ډول چې باید کار ورته شوی وي، ځکه په څو ورځې مخکې به تاسو هم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین لیدلی وي. دغو خلکو ته ځواب څه دی؟ ښه ګورئ، ما تاسو ته ویل چې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت تاسو که دا ارزونه بیا کوئ داسې یو ارزونه باید بیا سره وکړو چې فعلا دپاره 10 د TDF بودیجې څخه افغانستان کې مخابراتي سایټونه نصب شوي دي د افغانستان مختلفو سیمو کې. په دې 10 کې تقریبا 880 مخابراتي سایټونه چې دي دا په 9 پروژو کې سرته رسېدلي دي. صحیح ده، په 9 پروژو کې سرته رسېدلي. یوازې په 10مه پروژه کې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت د 18 ادارې د TDF له بودیجې څخه 450 مخابراتي سایټونه د افغانستان مختلفو سیمو ته نصب پام کې نیولي دي چې له دې څخه تقریبا 10 سایټونه چې دي دا فعلا دپاره جوړ شوي دي. نور مخابراتي سایټونه هغه قراردادونه امضا شوي دي، د ځینو باندې کار روان دی، ځینې چې دغه په هغه سیمو کې چې یخ دی او هلته ساختماني چارې نه ترسره کېږي هلته بیا چارې پیل شي. یعنې تاسو فکر وکړئ چې 450 مخابراتي سایټونه په یوه پروژه کې او 880 مخابراتي سایټونه په 9 پروژو کې، یعنې دغه تاسو باید سره قیاس کړئ. صحیح ده، مخابرات او معلومات ټکنالوژۍ وزارت دغه مخابراتي مارکیټ دا پوره تحلیل کړی او ارزیابي کړی تر څو وکولی شي په افغانستان کې کومې سیمې ته څه ډول ټکنالوژي ضرورت ده، کومې سیمې ته څه ډول خدمات ضرورت دي، کومې سیمې ته څه ډول خلک غواړي خدمات ته لاسرسی ولري. افغانستان متاسفانه ګورئ دا ټکنالوژي او دا هر څه چې دي دا ځینو منابعو ته هم ضرورت لري. افغانستان متاسفانه بهر ته لاسرسی نه لري. ته چې په افغانستان ته کله انټرنیټ راواردوي ته یې په لومړي لاس نه راواردوي افغانستان ته انټرنیټ، ته په دویم لاس افغانستان ته انټرنیټ راواردوي. کله چې ته د سیمو ګاونډۍ هیوادونو څخه انټرنیټ اخلي افغانستان ته راواردوي، یعنې هغوی پې خپل ګټه وراچوي، د پاسه پې ګټه وراچوي. کله چې افغانستان ته راننه شو دلته پې مخابراتي شبکې کاسټ اپریشن وراچوي، دلته پې مخابراتي شبکې خپلې ګټې وراچوي، دلته پې مخابراتي شبکې خپل هغه د مینټننس یا حفظ مراقبت پیسې پې وراچوي چې دا خپل هغه بیې د سیمې په کچه باندې لوړی دغه فرق راځي په دې کې. بل د افغانستان کې یعنې دوی وایي چې ډېر کار شوی دی، که کار شوی خو د افغانستان مختلف سیمو ته فایبر نوري رسېدلی و، حتی یو پالیسي ورته موجوده نه وه د نوري فایبر دپاره. فعلا دپاره د نوري فایبر دپاره یو پالیسي رامنځته شوې ده چې د هغې په اساس به مخابراتي شبکې د فایبر کندنکاري کوي او خپل هغه فایبر غځونه به کوي او فایبر به غځوي تر څو په افغانستان کې وکولی شو چې یعنې یو تر یو اندازې پورې زیربنا د فایبر ولرو چې خلکو ته خدمات ترسره کړي. یعنې دا هغه څه چې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت په ډېر تعهد کړي دي. زه درته یوه لاسته راوړنه وایم د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت چې تر ډېره وخته پورې دا په افغانستان کې معما او خلکو نشو کولی چې دا حل کړي چې دا څه ډول وکولی شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تر ځنې لاندې سیم کارتونه خرڅېدل په 10 روپۍ 20 روپۍ. هغې ته راګرځو الوکوزی صاحب، خو اوس یو نیوکه دا ده چې بیې خورا لوړې دي د انټرنیټ، ولې لامل څه دی؟ ښه، ما درته یو څه اشاره هم وکړله، خو زه به اول درته راشم څومره بیې راټیټې شوي دي. د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت کابو 40 سلنه بیې په افغانستان کې نسبت پخوا ته راټیټې کړي دي. پخوا په افغانستان کې 1 GB انټرنیټ په 250 تر 300 افغانۍ پورې بیا د دې لپاره یو سقف وټاکل شو. د مخابراتي شبکو سره خبرې شولې، دا سقف په دې ډول وټاکل شو. غواړم لږه تبصره په دې باندې وکړم. مهرباني. سقف په دې ډول باندې وټاکل شو چې د افغانستان مخابراتي شبکې وارزول شي. څو مخابراتي شبکې په افغانستان کې کار کوي، د دوی عواید څومره دي، د دوی مخابراتي سایټونه څومره دي، د دوی مصارف څومره دي، د دوی ګټه څومره ده. یعنې دا هر څه په نظر کې ونیول شول. بعد له هغې نه یو
یو هغه میانه رو شکل یو معتدل شکل باندې یو قیمت ورته وټاکل شو چې په دې کې د افغانستان مختلفو دولتي اداراتو مشران هم موجود چې دغه بیې ټاکل کېدلې. دلته یو مشخص سقف وټاکل شو چې له دې څخه هیڅ مخابراتي شبکه نشي کولی چې تجاوز وکړي او پورته خرڅ کړي. البته ټیټې کولی شي چې ټیټې بیې خرڅ کړي، هغه د دوی خپل رقابتي موضوع ده. فرضاً یو جی بي انټرنېټ ته نرخ وټاکل شو 110 افغانۍ چې پخوا په افغانستان کې 250-300 پورې پلورل کېده په مشتریانو باندې. همدا ډول په افغانستان کې د آن نېټ او د آف نېټ بیو دپاره یعنې داخل د یو مخابراتي شبکې چې کوله به زنګ وهل کېده 2.5 تر 3 افغانۍ پورې چې دې دپاره نرخ وټاکل شو 1.15 افغانۍ. همدا ډول په افغانستان کې د آف نېټ بیو دپاره یا د یوې مخابراتي شبکې څخه بلې مخابراتي شبکې ته چې به کله زنګ وهل کېده له 3.5 څخه تر 4 پورې چې 2.2 افغانۍ نرخ ورته وټاکل شو. یعنې موږ ویلی شو چې د انټرنېټ په برخه کې 40% پورې او د مکالماتو په برخه کې له 40 تر 80% پورې دغه بیې راټیټې شوي دي. خو دلته به خپلو خدماتو ته به ته د افغانستان د شرایطو په اساس باندې ګورې. ځینې وخت یو خلک مقایسه کوي که نه چې ولې په پلانکي هېواد کې دا په دې ډول دی ولې په افغانستان کې په دې ډول نه دي که نه. زه راځم دغه موضوع ته غواړم چې په دې باندې لږ بحث وکړم. ما مخکې یو اشاره ورته درلودله. افغانستان متاسفانه مستقیم ډول بهر ته لاسرسی نه لري چې بحري کیبل یا مرین کیبل ته لاسرسی ولري تر څو د هغې له طریقه په افغانستان ته په اول لاس باندې انټرنېټ وارد کړي. ته دلته مجبور یې چې یا د اسیا میانه نه یا د اسیا جنوبي نه د دغه دوه هیوادونو د دوه برخو څخه د هیوادونو څخه انټرنېټ افغانستان ته وارد کړي چې فعلا دپاره په 2 نقطو کې افغانستان د فایبر په واسطه باندې له دوی سره وصل دی او افغانستان ته انټرنېټ واردېږي. کله چې ته له دوی څخه انټرنېټ افغانستان ته وارد دی دوی افغانستان ته یعنې تا ته چې په هغه نرخ بیه باندې چې دا هلته خرڅوي هغه تا ته نه درکوي. یعنې دوی نه چې کله ته یو دوکاندار نه سودا اخلي او ته هغه بیا غواړې پرچونې خرڅه کړي عمده اخلي پرچونې خرڅه کړي ته مجبور یې هغې عمده فروش نه قیمته خرڅه کړي ځکه ځان دپاره پکې یو ګټه یو څه مد نظر نیسي. نو په همدې خاطر دلته یو څه اندازه بیه جګه ده. بل موږ که ځان د سیمو سره مقایسه کوو د سیمو ګاونډۍ هېوادونو سره موږ په دې برخه کې د مقایسې وړ نه یو په څو لحاظو باندې. اول که ته ځان د ایران سره مقایسه کوې د ایران یعنې هغوی کولی شي مستقیم ډول انټرنېټ ته لاسرسی ولري. هغوی کولی شي چې هغه کوم مخابراتي سایټونه چې دوی فعاله دي هغه مستقیم د برق سره وصل دي په هغه هیوادونو کې. هلته افغانستان کې متاسفانه دغه سایټونه چې دي د تیلو سره وصل دي د ډیزلو سره وصل دي. هلته ګاردان موجود دلته هر مخابراتي سایټ 2 ګارده لري تر څو ځکه دغه جغرافیه سابلوبوره ده. کله چې یو ستونزه رامنځته کېږي مجبور یو ګارد زنګ وهي هغه مرکزي برخې ته چې تر څو راشي او هغه ستونزه حل کړي ځکه د افغانستان جغرافیه هم سابلوبوره ده نسبت نور هیوادونو په څیر نه ده. ځینې وخت موږ د پاکستان سره مقایسه کیږو. پاکستان تقریبا په یو وخت کې 4 مخابراتي شبکې 200 میلیونه مشتریان لري. 240 میلیونه 50 میلیونه پورې نفوس دی 200 میلیونه دوی مشتریان لري. صحیح ده. یعنې کله چې د 4 مخابراتي شبکې 200 میلیونه خلکو ته خدمات وړاندې کړي او په مستقیم ډول انټرنېټ ته لاسرسی ولري هلته به ارزانه وي. که هغه هېواد چې په بل چا نه انټرنېټ اخلي او ټول مشتریان 2 میلیونه 15 مخابراتي شبکې نو د دوی ګټه او د هغوی ګټه خو یعنې پرتړې وړ نه ده. بل تاسو وګورئ په افغانستان کې ګورئ په 1 کیلومتر کې تقریبا موږ 450 څخه 450 کسانو پورې اوسېږو. صحیح ده. بل موږ عموما د پاکستان سره ډېر مقایسه کیږو. غواړم دغه مقایسه وکړم. هلته تقریبا په 1 کیلومتر کې له 1.5 تر 2.5 پورې کسان اوسېږي. کله چې 4 مخابراتي سایټونه صحیح ده 4 مخابراتي سایټونه تقریبا 1.5-200 کسان 1 کیلومتر کې خدمات استفاده وکړي ډېره ګټه به وکړي دغه سایټ. او که چېرته 15 سایټونه په یو ځای کې ولاړي او 15 کسان استفاده ترې وکړي خو معلومداره ده دغه قضیه سمه ده چې ډېر خلک استفاده کوي شبکې ته ګټه ډېره ځي. صحیح. یعنې دغه څه دي چې په افغانستان نسبت نور هیوادونو سره د هغه وړ نه دی مقایسې وړ نه دی. خو بیا هم په افغانستان کې دغه تحلیل روان دی چې تر څو وکولی شو په څه ډول افغانستان کې دغه بیې راټیټې شي افغانستان مختلفو سیمو ته خدمات ورسیږي. یو خو دغه د کابل او ننګرهار او هرات او دغه ښارونه دي که نه چې دغلته دغه مخابراتي خدمات ترسره شوي دي او دلته خلک استفاده کوي. تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته لاړ شئ یوه سیمه چې ته کله کورکۍ یوه لرې پرته ولسوالۍ کورکۍ یو کلي کې ټول اوسېږي تقریبا 80-90 کوره اوسېږي چې هلته یو مخابراتي سایټ لګوي په $1,00,000 لګېږي. صحیح ده. دغه $1,00,000 هلته جنراتور مصرف لري هلته روزانه د فعالیت مصرف لري. یعنې ته څه فکر کوې چې دغه یو کلی به وکولی شي دې مصرف پوره کړي خو دلته مخابراتي شبکه بیا مجبوره ده چې دغلته چې تاوان کوي په هغه بل ځای کې چې هغه کوي په ګټه یې ور واچوي یعنې په دغه مخابراتي شبکې باندې اضافه پیسې ور واچوي تر څو ګټه وکړي. یعنې دلته ډېر مختلف دلایل دي خو بیا هم ما تاسو ته ویل چې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت توانېدلی دی چې تقریبا 40% په انټرنېټ په برخه کې همدا ډول 40 څخه تر 80% پورې د مکالمو په برخه کې ټیټوالی راولي. یو بل موضوع غواړم سلامت اوسئ لکه چې همدې نه به پیل وکړو یوه اړیکه ده خاص دی بیا به همدې نه پیل وکړو. بس سلام علیکم څوک له کوم ځای څخه
مشکل همدغه دی ورونه چې زموږ مخابراتي سیستم دلته بالکل صفر دی. اوس مې انټینا لګولې ده، ما په کور کې د وافای دپاره مې بېله انټینا لګولې ده، همداسې دا د ټلیفون دپاره مې بېله انټینا لګولې ده، انټینا مې لاندې راکښته کړې ودرولې م ده. دلته نشته پایا نشته. زموږ د روداتو کې تقریبا 6,000 کوره به وي، خو بیا مې دغه نه باندې 18,000 سیم کارټه وي. د خوږیاڼي نورو سیمو کې کومو برخو کې دغه ستونزه موجوده ده؟ خوږیاڼي نه دی، رودات ولسوالۍ کریاکان ده. ښه، همدغه ستونزه هلته موجوده ده؟ بس بالکل زمونږ غواړې تصویر وباسم، تصویر به درته د وافای او د انټینو در وباسم. په هر کور کې دوه انټینې لګېدلې، یو د وافای دپاره او یو د انټینې دپاره. ښه، سلامت اوسئ. په لاین کې پاتې سئ، ځواب به درکړي الکوزی صاحب. هغه سیمې چې په افغانستان کې محروم پاتې شوي دي او هغه سیمې چې تقریبا هغلته هېڅ ډول کار نه دی شوی، تېرو شلو کلونو کې مخابراتي خدمتونه هلته نه دي ترسره شوي یا مخابراتي شبکو زړه نه دی ښه کړی تر څو هلته لاړې شي. فعلا دپاره ورته 450 مخابراتي سایټونه په پام کې نیول شوي دي چې په هغې په ځینو باندې کار روان دی او په ځینو سروې شوي دي او قرارداد ته چمتو دي ډېری برخې. د روداتو نه نیولې تر خوږیاڼیو پورې همدغسې د نورو ولایتونو د افغانستان مختلفې سیمې بیا په خاص ډول هغه سیمې چې هغه محرومې پاتې شوي دي، هېڅ ډول خدمات ورته نه دي ترسره شوي، هلته به مخابراتي خدمات ترسره کېږي او رسېږي به هغه سیمو ته. او دغه خدمات چې دا د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت د اټرا ادارې د TDF له بودیجې څخه ترسره کېږي تر څو افغانستان هغه سیمو ته چې مخابراتي شرکتونه یا زړه نه ښه کوي یا هلته نه دي تللي، هلته دغه مخابراتي سایټونه نصب کړي او خلکو ته هم د انټرنیټ په برخه کې او هم د مکالمو په برخه کې خدمات ترسره کړي. یو بل اړیکه هم لرو، بیا به مخکې بحث ته راسو. بله، السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه؟ وروسته ستاسو اړیکه وصله شوې، مهرباني یو مناسب ځای غوره کړئ، بیا اړیکه ونیسئ. اړیکه مو وصل شوې ده، مهرباني وکړئ مناسب ځای ته ولاړ شئ، موږ سره خپل نظر پوښتنه شریکه کړئ. وروسته ستاسو غږ قطع وصل راځي. زمونږ مشکل دا و د نیټورک په حساب موږ 1000 روپۍ مفاد پاتې کېده، په 1000 افغانۍ کې موږ ته 1000 افغانۍ مفاد پاتې کېده، اوس 40 افغانۍ مفاد پاتې کېږي. ښه، سمه ده. په خیر، سلامت اوسئ. مهرباني الکوزی. دا خو د هغه د ایزولوټ اړوند مسله ده. دا موضوع دوی سره د اړوند مسؤلین سره شریکه شوې ده. کله ته نتیجه راغله بیا انشاءالله په دې اړوند بیا خبرې وکړو. تر اوسه پورې د دې هغه خبرې روانې دي، نهایي نه دي شوي. نهایي شوي نه دي. مهرباني مخکیني بحث ته ها، مخکې ما غوښتل چې یو خو په افغانستان کې دا د انټرنیټ او د مخابراتي خدمتونو د کیفیت او د قیمتونو موضوع وه. ورپسې په افغانستان کې یو ستونزه بله غټه موجوده وه او دلته خلک ورسره لاس او ګریوان وو. تنها خلک نه، دولتي ادارات او دولتي برخې دغه ټول ورسره لاس او ګریوان وو. هغه په افغانستان کې د انټرنیټ ټرافیک و چې دا به د سیمو ګاونډۍ هیوادونو په اساس ترسره کېده، چې د هغوی له طریقه به ترسره کېده، نو ستا اطلاعات او ستا معلومات به هم د هغوی سره تبادله کېدل، یعنې هغوی ورته کولی شو لاسرسی ورته په اسانۍ ډول ولري. فعلا د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت د نیکسا په نوم باندې یوه پروژه تطبیق کړله په افغانستان کې. لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تطبیق شوله چې په افغانستان کې ټول انټرنیټي ټرافیک یا ګیټوی چې ده دا د همدې په اساس باندې ترسره شي. هر څوک چې په افغانستان کې انټرنیټ څخه استفاده کوي د دوی معلومات به له افغانستان کې خوندي پاتې کېږي، هېڅوک به ورته لاسرسی نه شي درلودلی، یعنې څوک به نه شي کولی چې د یو چا خصوصي حریم ته داخل شي. ډیټا محفوظه ده. بلې پخوا دا یوه څو ستونزې دې رازېږولې وې. یو خو دا و چې د افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو که هغه دولتي او که غیر دولتي کسانو، د دوی ټرافیک چې د سیمو ګاونډۍ هیوادونو څخه به ترسره کېده. کوم هیوادونو چې انټرنیټ عرضه کوو د مغلو طریقه به دا ګیټوی ترسره کېدله، ټرافیک به د انټرنیټ ترسره کېده. فعلا دپاره دا په داخل د افغانستان کې ترسره کېږي او اطلاعات او معلومات په افغانستان کې خوندي شوي دي. دا یوه ګټه. بله ګټه یې دا ده چې پخوا به کله چې دغه اطلاعات او معلومات به دومره یو غټ مسیر به یې واهه او بیرته په افغانستان ته راتویدل، دې وخت کې به ځینې وخت کې به اطلاعات د منځه تلل، ځینې وخت کې به معلومات د منځه تلل، یعنې نه به رسېدل تر دې ځایه پورې، یا به د ډیټا د کمبود د وجې، یا به د تخنیکي مشکلاتو له وجې، یا به د هغه د مسافې له وجې دا به د منځه تلل. بل تر ټولو هغه مهمه ګټه یې دا ده چې فعلا دپاره سرعت د انټرنیټ ورسره ښه شوی دی. یعنې پخوا چې به دومره یو غټ ټرافیک کېده د سیمو ګاونډۍ هیوادونو په سطحه باندې، فعلا دپاره دا د افغانستان په داخل کې دا ترسره کېږي چې دې سره سرعت هم لوړېږي
او هغه کوم مصارف چې دوی هغه نورو هیوادونو ته ورکول د سیمو ګاونډي هیوادونو ته ورکول د دې سره مصارف څو چنده راټیټېږي په افغانستان کې او کولی شي چې یعنې په دې سره فرضاً په هغه وخت کې چې به $1 ملیون ورکول فعلا دپاره شاید 80,000 90,000 په دې باندې مصرف راشي که نه هغه یو مقایسوي شکل درته وایم لکه زه یو مثال درته وایم پخوا چې په افغانستان کې کله د کانکور نتایج یا اړوند نورې برخې به اعلان شولې لکه څه وخت مخکې چې د ډاکټر صاحبانو د تخصص به نتایج اعلان شول نو دا چې به کله اعلان شو نو په سایډ به ډېر زیات بیروبار شو چې کله په سایډ بیروبار شو نو چې ته به کله ور دننه کېدلې یعنې هلته به تا ته یا مصروف ښوده یا به درته ویلې چې نه شي کولی دننه شي یا به ډېر زیات بیروبار به فعلا دپاره یعنې دغه کله چې دغه نتایج اعلان شو ما هغه وخت کې خپله دغه یو هغه مې وکړو امتحان مې وکړو د دې برخې یعنې ته کولی شي په هماغه دقیقه کې هغه سایډ ته دننه شي بدون د دې ځکه دغه هر څه چې دي د افغانستان داخل کې ترسره شوي دي ترافیک هم داخل نه ترسره کېږي مسافه هم را لنډه شوې دي په افغانستان کې هغه مصارف هم را کم شوي دي یعنې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت که چېرته هغه د لاسته راوړنو باندې خبرې وشي په تېرو 2 کلونو کې یعنې دا ډېر زیات نسبت نورو کلونو ته هغه ګراف ډېر لوړ دی خو دا چې د خلکو غوښتنې ډېرې زیاتې دي د خلکو افغانستان کې غوښتنې ډېرې لري نو دا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تعهد دی تر څو په افغانستان کې خلکو دپاره هغه ډول چې خلک خدمات غواړي هغه ډول چې خلک دغه ټکنالوژۍ ته ضرورت لري هغه ورته مهیا کړي خو دا ټکنالوژي هم تاسو بهتره معلومه ده چې نو دې ته یو څه زمانګیره ده یو څه به ورته وخت نیسي او مخابرات وزارت به انشاءالله په دې برخه کې خپل تعهد ته خلکو سره کوم تعهد لري هغه به ترسره کړي په خیر سلامت عزتمند لیدونکو اوس هم زه یوه لنډې دمې ته له دمې وروسته هم د شمشاد او خلق خپرونه دوام لري زموږ ملتیا وکړئ عزتمند لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د شمشاد او خلق خپرونه دوام لري الوکوزی صاحب په تیرو 2 کلونو کې یا نږدې 3 کلونو کې څومره سیم کارتونه مو رجستر کړي دي او څومره مو د غیر قانوني سیم کارتونو مخنیوی کړی ښه د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت لکه مخکې یو ځکه ما شروع کړه تا ویل په دې به یې وروسته خبرې کوو سره مهرباني د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت دغه نوې رهبري چې کله رامنځته شوله یوه غوښتنه دا هم ډېره زیاته وه په افغانستان کې هم د رسنیو له ادرسه هم د خلکو له ادرسه چې په افغانستان کې باید غیر قانوني سیم کارتونه بند شي ځکه دا د خلکو د ازار او اذیت سبب کیږي د خلکو رواني امنیت ګواښي ډېر زیات نور مشکلات د خلکو لپاره پیدا کوي د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت همدې مشکل ته په پام سره یو جامع طرز العمل دی لپاره جوړ کړ مخابراتي شرکتونو سره هغه شریک چې هیڅ مخابراتي شبکه نشي کولی چې د دې طرز العمل خلاف وکړي او یا هیڅ مخابراتي شبکه نشي کولی چې په غیر قانوني ډول یو حتی یو سیم کارت خپل مشتري ته عرضه کړي نو دا په ټول افغانستان کې تطبیق وړ وګرځېده او فعلا دپاره چې کوم سیم کارتونه په افغانستان کې مشتریانو ته ورکول کېږي ټول په قانوني ډول ورکول کېږي یعنې د غیر قانوني سیم کارتونو د ویش لړۍ چې دا تقریبا 100% کې د منځه تللې ده هغه شوې ده بنده شوې ده او هېڅوک نشي کولی چې په غیر قانوني ډول سیم کارت ترلاسه کړي یو ستونزه دا موجوده ده چې پخوا غیر قانوني ډول سیم کارتونه څومره ورکړل شوي دي که نه هغې بیرته راجستر کول لازمي دي په تېرو 3 کلونو کې تقریبا مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت اټرا ادارې له طریقه له 2 میلیونو پورته نوي سیم کارتونه خلکو ته توزیع شوي دي چې دا ټول په قانوني ډول باندې توزیع شوي دي له دې سره چې بیا کم پخواني سیم کارتونه راجستر شوي دي تقریبا د 2.5 میلیونو څخه اوړي چې دا مخابراتي شبکو ته ویل شوي دي چې کله تاسو ته نوي سیم کارتونه درکول کېږي دغه سیم کارتونو سره به تاسو یو اندازه ټارګټ ورته ټاکل شوی دی چې پخواني سیم کارتونه چې په غیر قانوني ډول باندې ثبت شوي دا به هم تاسو ثبتوئ او بیا راپور د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت سره شریکوئ تر څو تاسو ته نوي سیم کارتونه درکړل شي یعنې دا ګورې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت د غیر قانوني سیم کارتونو مخنیوی دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده پخوا په افغانستان کې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت تر زنې لاندې دغه سیم کارتونه خرڅېدل خلکو په 10 روپۍ 20 روپۍ باندې ترلاسه کول چې هر ډول استفاده یې غوښتله کولی شولتې که هغه د خلکو ازارولو که هغه د امنیت خرابولو که هغه د نورې ستونزې وي هر رقم کار چې و دوی ته کولی شي استفاده ترې وکړي خو فعلا دپاره د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت په ټول افغانستان کې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په غیر قانوني ډول سیم کارت ترلاسه کړي او یا هم مشتري ته یې ورکړي او یا کوم سیم کارتونه په افغانستان کې موجود دي غیر قانوني پخواني هغې ته روزانه نظارتي ټیمونه ګرځي په افغانستان په د کابل په شمول 14 ولایتونو کې د کابل څخه علاوه 3 ولایتونو کې د افغانستان هلته نظارتي ټیمونه ګرځي بازارونه چک کوي ټیلیشاپونه چک کوي هلته خلکو نه پوښتنه کوي د خلکو نه معلومات اخلي چې په کوم ځای کې خو په غیر قانوني ډول څوک سیم کارت چاته نه پلوري چاته به نه ورکوي نو د دې هر څه مخنیوی شوی دی مخنیوی کېږي او فعلا دپاره د مخابراتي شبکو ته هم سیم کارتونه د یو میکانیزم په اساس ورکول کېږي کله چې دوی ته سیم کارتونه ورکړل میکانیزم ته به راسو یو اړیکه لرو بیرته به راسو میکانیزم به پیل کړو
بله السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه السلام علیکم. علیکم سلام ورور څوک له شاهد کوم الله ځای کاکا څخه خبرې کوم د جلال آباد خانه مېړي ته یو ټولنیز سوال یم. مهرباني ورور پوښتنه لرئ نظر لرئ شریک یې کړئ موږ سره ورور تاسو د خپل سکرین غږ هم لږ ښکته کړئ چې په خبرو پوه شو پوښتنه دا ده چې مېلمه مخکې ویلې چې ډیزل د مخابراتي شبکې په تیلو باندې چلیږي او د ډیزلو مصارف ډېر دي نو په دې وجه باندې نو یو خو 80% برېښنا هم شته په افغانستان کې ورور تاسو که د خپل د سکرین غږ لږ ښکته کړئ موږ په سم ډول سره دا پوښتنه واخلو مهرباني وکړئ یو څه اندازه خو د پوښتنه ما واخیسته دوی ویلې که نه چې مصارف لوړ دي او امنیت ښه شوی اوس لله الحمد امنیت فوق العاده ښه شوی دی په لومړي ځل دپاره څو ورځې مخکې د مخابراتو معلومات ټکنالوژي وزارت چې کومه فریکونسي مزایدې ته وړاندې کړې وه یعنې دا د دې معنا ورکوي د امنیت د ښه والي سره د مخابراتو وزارت سکتور دې دپاره هم زمینه مساعده کړې ده تر څو په افغانستان کې مخابراتو برخه کې پانګونه وشي چې په یو ورځ باندې کابو 98 میلیونه ډالر هغه ورځ پانګونه شوله او مخابراتي شرکتونو ته فریکونسي په مزایده ورکړل شوله او دا مزایده په دې خاطر باندې وشوله تر څو په افغانستان کې مخابراتي کیفیت ښه شي له ده سره نور نه پوهېږم چې ملګري بیا نظر څه وخو اړیکې قطع شوله راځو اوس هغه د میکانیزم ته میکانیزم او طرز العمل ته بله د مخابراتو معلومات ټکنالوژي وزارت دوی ته یو طرز العمل ورکړی دغه طرز العمل خلاف هېڅوک نشي کولی چې سیم کارت ترلاسه طرز العمل کې څه دي مثلا طرز العمل کې دا دی چې یو څوک سیم کارت ترلاسه کوي باید الکترونیکي تذکرې په اساس یې ترلاسه کړي که الکترونیکي تذکره نه لري باید د پاسپورت په اساس ترلاسه کړي که یو څوک الکترونیکي تذکره هم نه لري پاسپورت هم نه لري کاغذي تذکره لري یو بل څوک د تضمین په شکل باندې تا سره ما سره فرضاً کاغذي تذکره ده او تا سره پاسپورت شته دی یا در سره الکترونیکي تذکره شته دی زه تا ته وایم چې زما تضمین وکړه تر څو زه سیم کارت واخلم یعنې تضمین په شکل باندې یو څوک کولی شي د یو بل چا الکترونیکي تذکرې یا پاسپورت څخه استفاده وکړي او سیم کارت ترلاسه کړي چې اقلا هغه مسؤلیت دی معلوم وي چې د مسؤلیت چا ته ورګرځي د سیم کارت کله چې یو خدمات څخه استفاده کوي د هغې مسؤلیت ته هم باید ته ژمن اوسېږي چې څومره مسؤلیت لري د دې پر وړاندې باندې بیا چې کله دغه طرز العمل تطبیق شي په مخابراتي شبکو په اساس باندې او خلکو ته سیم کارت ورکړل شي بیا دلته یو میکانیزم موجود دی د میکانیزم په اساس بیرته مخابراتي شبکو ته سیم کارت ورکول کیږي هغه میکانیزم په دې ډول دی چې فرضاً ما ته یو مخابراتي شرکت ما ته 100 سیم کارتونه درکړل صحیح ده د دغه 100 سیم کارتونو پوره راپور ما ته راوړئ سره دغه سیم کارتونو چې تا ته ویل شوي دي چې هغه باید راجستر کړې غیر قانوني سیم کارتونه چې پخوا تا ویشلي دي هغه چې کله ته ما ته راوړې دغه راپور لیدل کېږي چې دې کې څومره سیم کارتونه د طرز العمل په اساس ویشل شوي دي څومره خلاف ویشل شوي دي که د خلاف ویشل شوي خو دوی ته نوي سیم کارتونه نه ورکول کېږي که چېرته طرز العمل مطابق ویشل شوي دغه میکانیزم بیا په دې ډول دی چې دوی ته نوي سیم کارتونه ورکول کېږي تر څو دوی مشتریانو ته ورکړي یا هغه مشتریان چې سیم کارتونه ورکوي یا هغه مشتریان چې نوي غواړي جذب شي دوی دپاره بیا نوي سیم کارتونه ورکول کېږي او د هغې نه غیر که چېرته دوی راپور په وخت باندې شریک نه کړي او یا هم طرز العمل تطبیق نه کړي دوی ته بیا نوي سیم کارتونه نه ورکول کېږي خیر کوزی صاحب لا هم په لرو پرتو سیمه ولسوالیو کې ګڼ شمېر خلک شکایتونه کوي چې د کله چې د سیم کارت رجستر ته ځي له ګڼې ګوڼو سره مخ کېږي په دې برخه کې د اسانتیاو غوښتنه کوي ولې لا په دې برخه کې پاتې راغلي یاست پاتې لا انشاءالله نه یو راغلي زه به درته لنډ مثال د دې ځای نه شروع کوم چې کله چې افغانستان ته په جوپه باندې له سیمې او ګاونډۍ هېوادونو څخه مهاجر راغلل موږ هلته ورته کم رانغلو نو دغه خو هغه سیمې دي چې دلته مستقیم ډول نمایندګیانې موجودې دي او هلته خلک موجود دي یعنې کولی شو هلته رسیدګي وکړو کله چې له سیمو ګاونډۍ هېوادونو څخه په جوپه باندې افغانان راغله په لکاو افغانان راغله دوی ته د افغانستان په هره برخه کې دوی ته مخابراتي خدماتو هغه سیستم چې برابر شو ورته تاسو وګورئ په تورخم کې دوی ته مخابراتي خدماتو پایې ولګېدلې سیار په هماغه وخت کې ورته ولګېدلې د انټرنیټ د دوی د فایبر څخه وصل شو سیم کارتونه ورته ورکړل شول یعنې په هغه وخت کې دوی ته څو ډول خدمات په یو وخت کې ترسره شول یعنې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې ژمن دی او هڅه کوي تر څو په افغانستان کې ټولو ولسونو ته په ښه ډول خدمات ترسره کړي یعنې دا که چېرته تاسو وګورئ د سیم کارتونو مدیریت چې په هغه وخت کې ترسره شو د مهاجرینو دپاره یعنې دا ډېر یو په غټه سطحه باندې مدیریت ترسره شو چې په یوه شپه کې هم دوی ته سیم کارت ورکړل شو هم راجستر شو سیم کارت هم دوی ته سیار انتنونه ولګېدل او هم دوی دپاره خدمات ترسره شول همغه سیمه کې یعنې دغه ښه مدیریت دی بل د افغانستان په ډیری سیمو کې چې هغه ځایونو کې چې فرضاً بیروبار ډېر زیات موجود و هلته ټیلیشاپونه کم موجود و هلته مخابراتي شبکو فعلا دپاره خپل سیار ټیمونه لیږلي دي هلته سیار ټیمونه ځي هره سیمه چې د
د افغانستان هر ګوټ کې چې هلته سیار ټیمونه ځي هغه سیمو ته، هلته سیار ټیمونه چې ځي د هغه ټیلیشاپونو سره په همکارۍ باندې خلکو ته سیم کارتونه راجستر کوي او دا ستونزه حلوي. یعنې دې برخه کې پوره ژمنتیا موجوده ده، پوره تعهد موجود دی تر څو په افغانستان کې هغه خلک چې له دې ټکنالوژۍ څخه استفاده کوي هغوی ته دا خدمات ترسره شي. سلامات اوسئ، اړیکه لرو. بله السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ بلې السلام علیکم، مېلمه ته سلامونه وایم، شمشاد وعلیکم السلام. لیدونکو ته ټول ته سلامونه وایم. علیکم سلام. مننه، خوشحاله اوسئ چې دا مېلمه م راوستی دی او په ډېر مهم وخت کې تاسې د تلویزیون نه ډېره مننه کوم. مهرباني ورور پوښتنه مطرح کړه. خوشحاله اوسئ، مهرباني. زما پوښتنه دا ده چې اوس اویا کې چې الحمدلله په افغانستان کې د برېښنا مشکلات نشته دی، دغه ستونزه حل. نو مېلمه مخکې ویلې چې برېښنا شبکې په ډیزلو باندې چلېږي او هغې مصارفات ډېر دي. نو یو خو اویا فیصده د برېښنا مشکلات حل شوي دي، بل چې د ټیم یو 30% مشکلات دي، خو کولی چې د سولر له لارې یو څه سیستمونه شته دی په ټول افغانستان کې په ډېر ځایونو کې خلک څه استفاده کوي، په ټول نړۍ استفاده کوي، هغه سیستمونه دې برابر کړي. نو همدارنګه مصارفات نهایي د انټرنېټ ډېر زیات ټیټ دي، قیمتونه ډېر زیات ټیټ دي. همدارنګه څو شخصي وائی فای لګوي نو اخر هم کوټونه شي چې د عامو خلکو د وائی فای یو رقم سیستم چې هم صحیح ده. نو مصارفات نهایي ډېر زیات ټیټ دي او اوس الحمدلله امنیت دغه پخوا مطلب دا چې ناامني وه او خلکو بعضونه به بیونه موبایلونه مغصب کېدل، اوس دا ستونزه نشته دی، ټول یو ځای کې یو حکومت دی. الحمدلله دا ستونزه حل ده، نو باید خدمات یې ارزانه کړي. سلامات اوسئ، په خیر اوسئ. منتظر اوسئ، الکوزی صاحب ځواب درکړي. مهرباني الکوزی صاحب. مخکې یو څه اندازه دا پوښتنه ما ځواب کړله چې په افغانستان کې تقریبا 40 سلنه انټرنېټ بیې چې راټیټې شوي دي، همدا ډول د مکالمو برخه کې هم 40 څخه تر 60 سلنه راټیټ شوي دي. بل ملګري یو ځای کې فکر کوم ویل چې 80% د برېښنا ستونزه وایي په افغانستان کې حل شوې. زه نه پوهېږم چې 80% د برېښنا ستونزه په کوم ځای کې حل شوي، نو والله عالم. او بل امنیت په باره کې بیا هم درته باید ووایم چې لله الحمد امنیت په افغانستان کې په ټوله جغرافیه باندې ښه امنیت حاکم دی او د مخابراتي سکتور برخه کې ښه سرمایه‌ګذاري شوې ده. یوازې تېر کال که موږ ووایو په افغانستان کې 2 میلیارده دقیقې نسبت نورو کلونو ته ډېرې خبرې شوي. دا په دې معنا چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته مخابراتي خدمات رسېدلي دي. یعنې نسبت هغه ارقامو ته چې پخوا به د کوم سایټونه چې په افغانستان کې موجود وو، یعنې د هغې د خدمات چې دي د افغانستان ډېرې سیمو ته رسېدلي دي، چې د دې معنا ورکوي چې فرضاً د پخوا په نسبت دغه دقایق د خبرو چې دي دا ډېر شوي دي. نو بیا هم د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت هر وخت د مارکیټ په ارزونه باندې بوخت دي تر څو تحلیل ورزیابي وکړي په افغانستان کې د انټرنېټ د مکالمو. یعنې دا هغه څه دي چې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت په دې برخه کې اوږدمهالي پلانونه لري، ستراتیژیک پلانونه لري. یعنې خلک دې په دې ډاډه اوسي که دغه نن په افغانستان کې د دې زمینه مساعده شي چې انټرنېټ باید تر دې هم راټیټ شي، نو مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت په دې کې یوه لحظه هم پکې ناغېړي ونه کړي. یعنې په دې د خلکو ډاډه اوسي چې په دې برخه کې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت پوره تعهد لري، ژمنتیا لري تر څو په افغانستان کې په ښه ډول او په ښه کیفیت باندې خلکو ته خدمات ترسره کړي. په خیر اوسئ، سلامات اوسئ. الکوزی صاحب، یو بله موضوع چې په ټول هېواد کې دا هم ګڼئ څومره د مخابراتي شبکو د سیم کارتونو د ثبت مرکزونه شتون لري. ښه، د ثبت مرکزونو شتون خو به دا خو به داسې یو پوښتنه وي که نه چې دغه ارقام به ما سره نه وي، ځکه دا د مخابراتي شبکو سره خو د سیم کارتونو اړوند به درته ویم چې په ټول افغانستان کې کابو له 2.7 میلیون څخه نیول تر 30 میلیونو پورې فعال سیم کارتونه په افغانستان کې موجود دي په ټول افغانستان کې، چې تقریبا په تېرو 2 کلونو کې 2 میلیونه سیم کارتونه دا پکې اضافه شوي دي. په دې کې تقریبا 10 میلیونه سیم کارتونه چې دي دا د مخابراتي خدماتونو له مکالماتو څخه استفاده کوي، همدا ډول 14 میلیونه کابو 14 میلیونه چې دي دا له انټرنېټ څخه استفاده کوي، د مختلفو مخابراتي شبکو له انټرنېټي بنډلونو انټرنېټ له هغه څخه استفاده کوي، ګټه څخه استفاده کوي. په خیر اوسئ. په همدغه برخه کې لا ستاسو پلان څه دی چې دغه د 1403 کال هم پیل شوی دی تر څو خلک چې دغه شکایتونه کوي، اندېښنې لري، دوی رفع شي؟ ښه، په دې برخه کې خو لا کار روان دی او کار هم کېږي. د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې هغه سیمې چې هغه په کامله معنا محروم پاتې شوي، لکه مخکې چې ما ویل هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. ډېری کومې سیمې دي دغه محرومې پاتې شوي دي؟ ډېری سیمې هغه سیمې دي چې په افغانستان کې هلته مخابراتي خدمتونو شرکتونو زړه نه دی ښه کړی، ریونیو نه لري هلته، یا هلته تللي نه دي، یا یې د امنیتي مشکلاتو له وجې نه دي تللي، یا نور کوم مشکلات چې لري، خو هر ډول مشکلات چې دوی نه دي تللي، هلته مخابراتي خدمتونه نشته. هغه تاسو ته معلومات کېږي چې د افغانستان کومې سیمو کې مخابراتي خدمات نشته، خو فعلا دپاره حتی تر واخان بدخشانه پورې د مخابراتي خدمات ترسره شول. هغه سیمې چې هلته د ژوند لومړني اسانتیاوې هم موجودې نه دي،
خو تر هغه سیمو پورې د مخابراتو معلومات ټکنالوژۍ وزارت سایټونه لاړل د نورستان ولایت یعنی یوازې په پارون کې مخابراتي خدمات موجود فعلا دپاره د نورستان ټول ولایت تر کور لاندې راغلی دی ټول ولایت تر پوښښ لاندې راغلی دی همداسې د افغانستان مختلفې نورې سیمې که هغه د جوزجان دی که مزار دی که شبرغان دی که د دې خوا د جنوب شرق ولایتونه پکتیا او خوست دغه ولایتونه دي که شرقي ولایتونه دي یعنی د دوی هغه سیمې چې هلته مخابراتي خدمات هېڅ نه دي تللي نه دي ترسره شوي هغه سیمې تر پوښښ لاندې راوستل کېږي یوه بله مهمه موضوع چې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت تر کار لاندې لري هغه په افغانستان کې د لویو لارو وصل دی پخوا په افغانستان کې فرضاً له یوې سیمې چې به د بل سیمې صفر کوو په لاره کې که یا به تا د مکالمې څخه استفاده کوله یا به د انټرنیټ څخه استفاده کوله او یا به دې ځکه فعلا دپاره دغه ټکنالوژي دې حد ته رسېدلې چې خلک له انټرنیټ څخه د اقتصاد په برخه کې هم دا ډول سوداګرۍ په برخه کې مختلفو برخو کې د تعلیم په برخه کې د ده څخه استفاده کوي نو کله چې په دغه سیمو باندې سفر کېده یعنی په دې سیمو کې به تر ډېره بریده پورې مخابراتي شبکو کار نه کوو پرېښوده به کار به پرېښودو فعلا دپاره که چېرته تاسو امتحاني ډول باندې یا چا څخه پوښتنه وکړئ یا په دې لارې ډرایورانو نه پوښتنه وکړئ دغه کچه چې ده یو څه راکمه شوې ده فعلا دپاره د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت هڅه کوي تر څو لویې لارې وصل کړي چې دغه د کابل کندهار شو که هغه د کابل جلال آباد لاره شوله که دغه شو د مخابراتي پوښښ د دې ساحو چې دی دا ډېر کړي تر څو په دې لاره باندې څوک سفر کوي اقلا فامیل ته که یو ډاډ ورکوي چې زه په لاره در روان یم په دې سیمه کې یا په دغه سیمه کې دغه ستونزه رامنځته شوې ده یا که خپل اقتصادي کوم برنامې تطبیقوي یا که د دوی تجارتي کوم برنامې تطبیقوي یا که د تدریس کومه موضوع یعنې وکولی شي دغه ټکنالوژۍ څخه په دغه سیمو کې استفاده وکړي بل په افغانستان کې مختلفو سیمو ته لکه مخکې ما چې ویل د مخابراتي خدمتونو ترسره کول دي بل په افغانستان کې د مختلفو مخابراتي شبکو د کیفیت لوړول دي تر څو فورجي خدمات ترسره کړي دغه مزایده چې ترسره شوه دا په همدې ترسره شوله تر څو په افغانستان کې فورجي خدمات په هغه شکل باندې چې معیاري شکل دي هغه په افغانستان کې تطبیق شي بل په افغانستان کې هغه سیم کارتونه چې په غیر قانوني ډول پخوا رجستر شوي دي دغه سیم کارتونو دغه کچه چې ده راټیټه شي او تر صفر کچې پورې ورسیږي تر څو په افغانستان کې هیڅ غیر قانوني سیم کارت موجود نه یو خلک ورڅخه استفاده ونه کړي بل په افغانستان کې یوه د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت یو تر ټولو مهم پلان دا دی چې په افغانستان کې د ټولو دولتي وزارتونو هغه سیستمونه چې دي هغه وارځي فعلا دپاره ټولو افغانستان کې د ټولو مخابراتي د ټولو وزارتونو سیستمونه چې دي دا ارزول شوي دي سرویس شوي دي چې کوم وزارت کوم سیستم لري کوم سیستم څخه استفاده کوي د کوم سیستم استفاده ډېره زیاته ضرور ده او کوم سیستمونه د وصل وړ دي چې په افغانستان کې باید وصل شي او دغه سیستمونه څومره د کار وړ دي یعنې دې څخه استفاده کوي فعلا دپاره د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت مختلفو دولتي اداراتو 23 سیستمونه جوړ کړي په 9 سیستمونو باندې کار روان دی همداسې نور سیستمونه هم هغه فرمایشونه او هغې راغلي دي مخابراتو وزارت اړوند د سیستم سازۍ برخې ته تر څو په افغانستان کې د ډیجیټل حکومتولۍ پر لور لاړ شو چې په همدې موخه باندې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت د کلاوډ په نامه باندې یو پروژه تطبیق کړې ده چې په دې پروژه کې تقریبا هر وزارت ته یو پنل جوړ شوی دی دغه هر وزارت کولی شي د پنل له طریقه دغه کوم یوزر چې لري دلته داخل شي بدون د دې چې کاغذ پراني وکړي بدون د دې چې وخت ضایع شي بدون د دې چې اضافي مصارف وکړي بدون د دې چې سیمو ګاونډۍ هیوادونو ته او نړیوالو شرکتونو ته دوی په میلیونو ډالر باندې ورکړي په ډېر ناچیزه بیه باندې مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت سیستم سازۍ برخې ته دوی هغه خپل فرمایش ورکړي هغه د سیستم اړوند او دوی وکولی شي سیستم تطبیق په خیر اوسئ الکوزی صاحب ډېری مسایل پاتې څو انشاءالله په راتلونکو پروګرامونو کې بیا راسره برخه واخلئ دا سیم کارتونه د امنیت په برخه کې څومره مؤثر تمام شوي دي په دې ټولو به راسره بحث وکړئ مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت ویاند عنایت الله الکوزی صاحب کور مابد شمشاد او خلکو ته راغلی هر وخت راسره ډېره مننه سردار صاحب الله عزت عزتمندو لیدونکو د شمشاد او خلک خپرونه همدلته پای ته رسیږي تر بلې اونۍ چې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تر بیا مو پاک رب سپارو لوی الله مو مل شه ښه روژه ولرئ له لیدلو مو مننه